داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. د امنیتي پوستو جوړول په کندهار کې د پاکستاني پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې. د اسوسییشن پریس نوی راپور د هرات زلزله ځپلو ته د نړیوالو او طالبانو مرستې کمې شوې دي. په هیواد کې د ناامنۍ زیاتوالی ارزګان کې ناپېژاندو کسانو یو کس په ډزو وویشت. په منځني ختیځ کې کړکېچ د ایران د سمندري پوځ قمندان وایي چې تهران د هر ډول شرایطو لپاره پلان لري. او پر غزې د اسرائیلو نوي بریدونه 30 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. سیمه ییزو سرچینو په کندهار کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. د سرچینو په وینا دا نښته د یکشنبې ورځ له سهار راهیسې د شورابک ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پیل شوې ده او تر اوسه پورې دوام لري. سرچینو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو غوښتل چې پر ډیورند فرضي کرښه امنیتي پوستې جوړې کړي، خو د پاکستاني پولیسو له مخالفت سره مخ شوي دي. تر اوسه د دې جګړې د مرګ ژوبلې په هکله معلومات نشته. سرچینو زیاته کړې چې طالبان د جګړې لپاره د لا ډېرو تدابیرو د نیولو په حال کې دي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې ډېرې شوې دي. تېره اونۍ په کونړ کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې. اسوسییشن پریس راپور ورکړی چې نړیوال مرسته رسونکي بنسټونه په هرات کې د تېر کال زلزله ځپلو ته د مرستې له وړاندې کولو ستړي شوي دي. نوموړې رسنۍ د یکشنبې ورځ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې زلزله ځپلي د نړیوالو او طالبانو د مرستې له کمښت سره مخ دي. په دغه راپور کې راغلي چې طالبانو په لومړیو کې د روغتیایي مرکزونو په پرانیستلو سره د زلزله ځپلو درملنه کوله، خو دا مرستې له یوې لنډې مودې وروسته ودرېدې. نږدې یو کال مخکې د ریختر په کچه 4.3 درجې زلزلې د هرات ځینې برخې ولړزولې. د یو کال په تېرېدو سره لا هم په دې پیښه کې د مړو کره شمېر نه دی په ډاګه شوی. په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر 1 له زلزلې څو میاشتې وروسته ملګرو ملتونو د مړو شمېر 1500 کسان اعلان کړل. طالبان وایي چې په دې پیښه کې 4000 کسان مړه شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې تر 12,000 ډېر کسان زیانمن شوي دي. د ارزګان سیمه ییزې سرچینې وایي چې ناپېژاندو وسلوالو په دغه ولایت کې یو کس په ډزو وژلی دی. سرچینو د یکشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې 2 کسان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په ناکل سیمه کې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې یو بل کس ټپي شوی هم دی. د دې پیښې قربانیان ملکیان دي. په ارزګان کې طالب سیمه ییزو مسؤلانو هم دا پیښه منلې ده. د دوی په وینا د پیښې په تړاو یې 2 کسان نیولي دي. ارزګان په دې وروستیو کې د ډېرو جنایي پیښو شاهد دی. تېره میاشت هم په دغه ولایت کې یو ځوان د خپل ورور لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوی و. پر ایران د احتمالي برید په هکله د اسرائیلو له خبرداري وروسته د ایران د سپاه پاسداران سمندري پوځ قمندان علیرضا تنګسیري وایي چې تهران د هر ډول شرایطو لپاره پلان لري. د اسنا خبري اژانس د یکشنبې ورځ د تنګسیري په حواله لیکلي چې ایران لا هم د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره د مبارزې لپاره بېلابېلې سناریوګانې لري. د دغه ایراني چارواکي په وینا سپاه پاسداران پر مصنوعي ځیرکتیا لرونکو توغندیو ځان سنبال کړی دی. د تنګسیري پاند پر ایران د ځینو هیوادونو بندیزونه د دې لامل شوی چې دغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. د ایران د سپاه پاسداران د سمندري پوځ قمندان ټینګار کړی چې تهران به د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له برید وروسته د دغه هیواد چارواکو خبرداری ورکړی چې دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. تېره ورځ ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیل پر ایران برید ته چمتو شوی دی. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر غزې د اسرائیلو نویو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي.
الجزیرې د یکشنبې ورځ راپور ورکړی چې دا بریدونه په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي. د دغه راپور پر بنسټ لا هم ډېر شمېر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي او د ژغورنې ټیمونه یې د ایستلو وس نه لري. د معلوماتو له مخې له دې بریدونو څخه یو یې د غزې مرکز ته څیرمه په دیر الابلاه سیمه کې پر یو جومات شوی دی. ورته مهال رویټرز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې ښایي د مړو شمېر ډېر شي. دا جومات تر ډیره د بېځایه شویو خلکو لخوا کارول کېده. څو ورځې مخکې د غزې په شمال کې پر یو ښوونځي د اسرائیلي الوتکو د برید په ترڅ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي وو. د یادونې ده چې شاوخوا یو کال مخکې حماس پر اسرائیلو برید وکړ چې په ترڅ کې یې تر 1000 ډېر اسرائیلیان ووژل شول. اسرائیلي پوځ د دغه برید په ځواب کې پر غزې برید وکړ چې تر اوسه یې زرګونه فلسطینیان وژلي او دا لړۍ لا دوام لري. قدرمن لیدونکو دا د دې